زمونږ دا یو غټه المیه ده. اکثر خلک دا خبرې کوي وی ما سره ټیم نشته. کو تاسو وګورئ که صدر دی، کو وزیر اعظم دی، کو د پارټۍ مشر دی، که د حلقې مشر دی، کو د کور مشر دی، کو د ادارې مشر دی، دغه ګیله ده وی ما سره ټیم نشته دی. وجه دا نه ده چې ټیم نشته دی، ما سره یو کلیر مقصد نشته دی. چا سره چې کلیر مقصد وي تاسو وګورئ د هغه په ټیم کې هغه خلک شامل وي چې د لرې او برې نه راغلي وي، هغه یې پیژني هم نه، خو د هغه دغه مقصد دپاره راغلي وي او د هغه د ټیم حصه جوړه شوي. د ډاکټر کینګ همدغه مثال دی او نور هم داسې اګزامپل دی. باچا خان ته وګورئ او ګاندهجي ته وګورئ، کم خلک د دې په ټیم کې شامل وو. آیا ټول د نسل خلک وو؟ د ده د نسل خلک نه وو، د ده د علاقې خلک نه وو، د ده د ژبې خلک هم پکې بعضې نه وو. او هغه د دې ټیم کې ولې شامل شوي وو؟ د ده یو کلیر مقصد و. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بعضې خلک داسې ژوند کوي که نه چې دوی به اړومرینه. تاسو بعضې خلک په خپل چارپیرچل کې لیدي وي چې داسې ژوند کوي چې لکه گویا چې دی به اړومرینه، او بعضې خلک داسې مړه شي لکه گویا چې اړو پیدا شوي نه وو. دا څه وجه وي ستاسو په خیال؟ دا ولې بعضې خلک داسې ژوند کوي چې ژوند سره مینه هم کوي، ژوند کې مکمل محنت هم کوي، خلکو سره مینه کوي او په انتهایی مشقت او محنت کوي، او بعضې خلک مړه شي نوم نشانې رک شي. تاسو کې چا باچا خان لیدو او پیژنئ نو گویا چې هغه ستاسو په زړونو او په ذهنونو کې ژوندی دی که نه. نو مطلب دا دی چې کم خلک د مقصد لاندې ژوند تیر کړي هغه به خلک نه ایري، هغه تل تر تله به ژوندي وي. او چې کم خلک د مقصد لاندې ژوند نه تیروي نو د مرګ سره بس د هغه هر څه ختم شي. دا اوس په مونږ باندې ده. خو چېرې مونږ غواړو چې مونږ د مقصد لاندې ژوند تیر کړو نو هم زمونږ اختیار دی، او که مونږ وایو چې نه بس د مرګ سره زمونږ قصه ختم شي نو هم زمونږ اختیار دی. دنیا کې داسې مثالونه ډېر موجود دي. په امریکا کې په 1900 او په 1953 کې یو ډاکټر و، ډاکټر مارټن لوتر کینګ جونیئر. هغه راپاڅېده چې دا سپین پوستي چې کوم دي موږ باندې ډېر زیات ظلمونه او زیاتې کوي، او چې کوم دا تور پوستي خلک دي نو دی د احساس کمترۍ ښکار دي، نو هغه وایي چې زه دې دپاره کار کوم. او هغه وایي چې دا دواړه برابر دي، دواړه یو شانتي انسانان دي، د دواړو یو شانتي حقونه دي، نو ولې دا سپین پوستي چې کوم دي نو دې ته خلک فوقیت ورکوي، دې ته مراعات ډېر دي او موږ ته نشته دي. زه وایم چې دا دواړه برابر شي. نو د هغه سپیچو په واشنگټن ډي سي کې 250,000 خلک د هغه سپیچ ته راغلي وو. آی هیو ا ډریم سپیچ د هغه نوم و، زما یو خوب دی. نو چا تپوس کولو د کوم راغلي خلک وو چې یاره دا تاسو ولې راغلي دونه په ګڼ تعداد کې خلک په میلیونو پیدل او په ګاډو کې په ولاړه راغلي سختې برداشت کړي، خو د هغه سپیچ له ځان را رسولو. نو چاته تپوس وکړو چې تاسو ولې راغلی، نو هغوی ورته په جواب کې وویل چې موږ خو ډاکټر کینګ له نیو راغلی، زمونږ هم د ژوند همدغه مقصد دی، خو ډاکټر کینګ وله ژبه ورکړه ده، موږ خپل مقصد له راغلي یو. نو هغه وخت کې نه انټرنیټ داسې نو لکه فیسبوک، یوټیوب او واتس اپ چې بس خلک به فوراً خبر شي او خلک به راشي. خو بیا هم دا دونه ډېر خلک ولې راغلل، د هغې وجه څه وه؟ د هغې همدغه وجه وه چې د هغه کلیر مقصد و، او کلیر مقصد د انسانیت و چې دا دواړه انسانان کو سپین پوستي دي او کو تور پوستي دا دواړه برابر دي. نو چې برابر دي نو دا تفریقه پکې ولې ده؟ زه دا تفریقه ختمول غواړم. نو وایي چې ډېر سپین پوستي هم د هغه جلسې له راغلي وو. نو چا د هغې نه تپوس وکړو چې تاسو خو سپین پوستي یې، خو دا خبره کوي چې دا تور پوستي او سپین پوستي برابر، تاسو ولې راغلي؟ هغې وایي چې موږ هم دا غواړو، خو زموږ سره اختیار نو، موږ کې څوک لیډر نو، بس دا لیډر راغی، خو دا تور پوستي دی او سپین پوستي دی، موږ راغلو او موږ د سره یو. د دې خبرې نه دا خبره ثابتېږي خو ستاسو مقصد په ژوند کې واضحه وي، نو ستاسو د نسل خاندان نه به څه خلک وي او څه به د بل نسل او خاندان نه خلک وي، د بل ژبې خلک به وي راځي او تاسو سره ملاتړ جوړیږي. او که مقصد مو نه وي نو خپل وروڼه خویندې به هم دنه بېزاره وي، خپل خپلوان به هم دنه بېزاره وي، یاران دوستان به هم دنه بېزاره وي. زمونږ دا یو غټه المیه ده. اکثر خلک دا خبرې کوي وي ما سره ټیم نشته.
کو تاسو وګورئ که صدر دی که وزیر اعظم دی که د پارټۍ مشر دی که د حلقې مشر دی که د کور مشر دی که د ادارې مشر دی دغه ګیله ده وي ما سره ټیم نشته دی وجه دا نه ده چې ټیم نشته دی ما سره یو کلیر مقصد نشته دی چا سره چې کلیر مقصد وي تاسو وګورئ د هغه په ټیم کې هغه خلک شامل وي چې د لرې او برې نه راغلي وي هغه یې پیژني هم نه خو د هغه دغه مقصد دپاره راغلي وي او د هغه د ټیم حصه جوړه شوي د ډاکټر کینګ همدغه مثال دی او نور هم داسې اګزامپل دی باچا خان ته وګورئ او ګاندهجي ته وګورئ کم خلک د دې په ټیم کې شامل وو آیا ټول د نسل خلک وو د د نسل خلک نو د د علاقې خلک نو د د جبې خلک هم پکې بعضې نه وو او هغه د ټیم کې ولې شامل شي وو د یو کلیر مقصد و داسې ګاندي و د هغه یو مقصد و هغه د مقصد د وجې نه خلک هغه سره شو او یو مومنټ شروع شو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي